په سعودي عرب کې به تاسو خپل په اقامې باندې سیمونه څنګه معلوموئ چې زما په اقامې باندې څومره سیمونه دي، څومره وای فای دي، دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ مخکې دې باندې ما یو ویډیو کړی وه، تاسو به سی اس ټي یو اپلیکیشن دی د هغې په ذریعه باندې تاسو معلومول، خو هغه طریقه لږونه ګرانه وه. نن درته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې هغې کې تاسو بالکل ایزي دغه معلومولی شئ چې زما په اقامې باندې څومره سیمونه دي او څومره وای فای دي. دې لپاره به تاسو توکل نه یو اپلیکیشن دی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. مخکې به دا سعودي عرب کې ډېر زیات عام و، خو اوس دا څوک نه استعمالي. اوس په دې کې نوې نوې فیچر راغلي دي، نو تاسو لازمي دا توکل نه ځان سره ډاونلوډ کړئ. اوس به زه د موبایل سکرین ته او پریکټیکل به زده کوو چې زموږ په اقامې باندې څومره سیمونه دي. ښه ملګرو، تاسو به خپل کوم توکل نه اپلیکیشن چې دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړه نو لغونې به تاسو سکرول کړئ دې سایټ ته، کته اخري نمبر باندې تاسو ته ښکاري ټیلیکام اینډ ټیکنالوژي، دې باندې به کلیک کړئ. بیا د فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري ارګامي، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده، دا تاسو ته ښکاري. تاسو ته مخکې په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی وه د سی اس ټي باندې، دا چې دی دا دې سره لینکډ دی. نو دا لاندې تاسو ته کنټینیو ښکاري، په دې کنټینیو باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده، لغونې به سکرول کړئ، بیا دې کنټینیو باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به دلته دا لږ سرچنګ کوي، دا تاسو ګورئ. دا تاسو ته ښکاري زما په اقامې باندې وای فای نشته، زما په اقامې باندې صرف یو سیم دی. نو دغه طریقې سره تاسو خپل په اقامې باندې سیم او وای فای چک کولی شئ. که دا ویډیو تاسو خوښ شي نو ملګرو سره لازمي شیر کړئ.